سلو سوالونو جوابونه مونږ ته راکړل. مونږ به دورشل ډیجیټل ټي وي ته راغواړو. کم مشهور جمعتونه جوړ شوي وو چې مشکلات راغلي وو چې هغې ته دور فتنه ویل کېږي. عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه پس په کومه مشهوره هدیره کې دفن شوی دی. السلام علیکم، زه محمد ریاض، تاسو ګورئ دورشل ډیجیټل ټي وي. زمونږ نن پروګرام دی امام. په امام پروګرام کې زمونږ سره نن دي 10 سواله. زمونږ لومړی سوال دی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د اسلام قبلېدو نه وروستو څومره هجرتونه کړي وو. زمونږ دویم سوال، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کومه مشهوره قلعه فتح کولو نه وروستو چې مسلمانان په خپلو خپو ودرېدل او سمندري طاقتونه یې مضبوط شو. دریم سوال، د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې د اسلام سرحدونه تر کوم ځای رسیدلي وو. څلورم سوال، د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې کم مشهور جمعتونه جوړ شوي وو. پنځم سوال، د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې په بیت المال کې داسې کم اهم اصلاحات شوي وو. شپږم سوال، عثمان رضی الله تعالی عنہ کم یو صحابي د قرآن د راجمع کېدو لپاره ټاکلی و. اووم سوال، عثمان رضی الله تعالی عنہ د ایران او د خراسان په علاقو کې د اسلام لپاره کم اهم اقدامات کړي وو. اتم سوال، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپلو خوشا علاقو کې د اسلام کم اهم اصول اپنو کړي وو. نهم سوال، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه پس مسلمانانو ته کوم داسې مشکلات راغلي وو چې هغې ته دور فتنه ویل کېږي. لسم سوال، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه پس په کومه مشهوره هدیره کې دفن شوی دی. د دې سوالونو جوابونه تاسو موږ ته په یوټیوب کمنټس کې راکوئ. چا چې د لومړنو 100 سوالونو جوابونه موږ ته راکړل، موږ به دورشل ډیجیټل ټي وي ته راغواړو. اوس تاسو خپل ورور محمد ریاض ته اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.